بیمار او د مړي په خوا کې دعا قبلېږي. د بیمار او د مړي په خوا کې دعا قبلېږي. دلیل حدیث ته امام مسلم راوړی، امام ترمذی، امام ابن ماجه. ام سلمہ رضی اللہ عنها وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره کړې ده، اذا حضرتم المریض او المیت، کله چې تاسو د مړي یا د مریض خواله ورشئ، او دا حدیث په ډېر ملګري اول پرې راوړي، کله چې تاسو د مړي یا د مریض خواله ورشئ، فقولوا خیرا، نو د خیر دعا غواړئ یا د خیر دعا ورته کوئ. یو شی ده که دعا ورته کوئ، دعا غواړئ. فإن الملائکة یؤمنون على ما تقولون، ځکه چې تاسو څه وایئ نو ملائک په هغې باندې امین وایي. نو چې ملائک پې امین وایي نو څه مطلب شو؟ ملائک خو موجود قبول. ها د مریض خواله تله خو واضحه دي، د مړي خواله تله څه مطلب دی؟ تعزیت کې خو مړی نه پروت، نه نه مړی چې شوی دا خواله وایي کیدای شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ابو سلم رضی الله عنه کور ته راغی، هغه ساتې وتې وه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله سترګې پټې کړې، سترګې ورله بندې کړې، او بیا یې دا ویې د خیر دعا غواړئ، ملایک پې امین وایي. دا موقع ده، دغه موقع ده چې ته د مړي خوا کې یعنې مړی ځن کدنې ستا په مخ کې، یا ته ورغلې یو سړی مړ شوی دی پروت، معنی دا دی چې دې ټیم کې د جاهلیت خبرې مه کوه، ملایک پې امین وایي. لکه بعض څه وایي دغه ټیم کې، یا الله زه به دې مړ کړی وی خدای به دې نه اخیستی، او دا څه کمې ګډې وډې خبرې ترې جاهلیت کې، او یا الله موږ دې تباه کړو، او یا الله یو بس موږ دې لیدلي یو. د دې خبرو نه ځان لرې ساتي. ګوره قصدن عمدن دا خبرې سړی کفر ته هم رسوي. بل اوس مې څه لیکل ولیدو په انټرنیټ باندې، چا دا خبره لیکلې وه افغانستان کې دا زلزله راغلې، زموږ د ټولو دا زړونه زخمي کړي دي. والله ورب الکعبه د الله په کور کې ته قسم خورم چې دغه ویډیوګانې یا دغه خبر زما مخې له راشي، نو لکه زمونږ خپل کور چې وران شوی، لکه زمونږ بچي چې پکې مړه شوي، لکه زمونږ مشران چې پکې مړه شوي، داسې موږ په غم کې شریک یو. د یو کور اتلس په یو ځای او شل او پنځه، دا ډېر لوی غم دی. او پښتانه متل کوي سوزي هغه ځمکه په کوم باندې چې اور لګېدلی ده، د هغوی نه تپوس وکړه، د هغوی زړه پرې پرې شوی دی، زخمي شوی دی. خو امتحان دی راغی، او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي. نو یو چا دا خبره لیکلې ده، اوس د همدردي کوي د خپل ملک سره او ځمکې سره، وی یا الله په دې افغانانو نور ظلم مه کوه. دا ما ولیدو، یا الله په افغانانو باندې نور ظلم مه کوه، ستا خو نور مخلوق هم شته. دا خبره چې څوک قصدن عمدن کوي، ګوره کفر ته رسي. زه هغه رور له عذر ګورم، هغه جاهل، خو چې څوک قصدن عمدن دا خبره کوي، دې څه ته رسي؟ ولې کفر ته رسي؟ الله ته د ظلم نسبت وکړو، او الله د ظلم نه بری دی. دا جاهلیت خبرې دي. یا الله پلانې به دې وجلی وی، او اکثر دا ښځې څه وایي، وایي یا الله هغه پلانې بوډا به دې مړ کړی. ستا دې کې څه کار دی؟ بوډا به دې وکړه ځوان، دا خو د الله کارونه دي. او ولې دا بوډا د چا څه نه دی چې ته به د خلکو دا بوډاګان وجنې او دا خپل ژوندی ساتې؟ دا د جاهلیت خبرې دي. بعض والعیاذ بالله دا وایي یا الله صرف دې موږ لیدلي، دا څومره ده، یعنې کومه خبره مسلمان دا خبرې کوي یا الله موږ دې لیدلي. بعض وایي یا الله کله به موږ پرېږدې، نو جاهله چې الله پرېښودې خو لاړې تباه و برباد شي. کله به موږ پرېږدې مطلب دی چې کله به زموږ نه غلی کېږي، والعیاذ بالله. الله ستا سره څه دښمني خو نشته چې خدای امتحانونه دي، تقدیر دی، الله لیکلی دی، خبرې به راشي په ژوند کې. نو د مړي په خوا کې د خیر دعا غواړه، د مړي له هم غواړه، ځان له هم غواړه، ملایک پې امین وي. اوس ګوره ته د مړي خوا کې ولاړې، خپلوانو کې دې څوک مړ شو، یا الله دې وبخه. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې را به شي دعا، انشاءالله دې کتاب کې یو فصل دی چې کله یو سړی مړ شي نو کومه دعا به دغه ټیم کې غواړي، روانه ده انشاءالله.
او دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله ابو سلمه وبخښه او درجه وله اوچته کړه او ته دا دعا وکړي او دا به کې وایي چې یا الله موږ ته د زړه صبر راکړه او یا الله کله چې داسې وخت په موږ راشي نو موږ وبخښه دا څومره ښایسته دعاګانې ملائک پې امین وایي دغه شان د بیمار په خوا کې اذا حضرتم المریض د بیمار په خوا کې هم د خیر خبره کوي ځکه چې ملائک پې امین وایي همدلته ښایسته دعاګانې غواړه الله دې تعالی شفا درکړي الله دې موږ ټولو له شفا را داسې ښایسته دعاګانې نو چې ورشي زموږ دا خلک دا رنګ خو دې بیا نن خراب دی او دا څنګه وبه شي او که نه علاج او غریب ښه په ټینشن کې وای او څه چل هغه وایي زما د اینې لګ او اینا زموږ ترور مو وي دې نه مړه او ګردې دا نشي کېږي زموږ تره زوی به ورځ مړ شو دا سپېره خبرې دا ګډې وډې خبرې را بیمار دی په هغه تکلیف ته ورشه د ده سره ښایسته خبرې وکړه دا خبرې د الله په اذن سره نیم روغ صحت هغه ته وربخي دا ستا د ښایسته خبرې او ستا د حوصله ورکول او ستا د دعاګانې غوښته د هغه دپاره ښه هغه مریض چې حوصله یې کمزوري د هغه په مخ کې د جړاګانې مړاګانې کول دا هم نه دي پکار ته ته پته چې د بیمارۍ سره اکثر دا زړه څه شي ښه نری شي او ته ورننوتې دا اوښکې به یې او دا د هغه دا یعنې په ځان یې شک شو چې یعنې ما ته که څه ډېره غټه مسله ده ځکه چې دې چې اوښکې تویي زما په خوا کې د هغې په ځای ښایسته دعاګانې وغواړه دا دعا به الله څه کړي قبوله کړي